بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم ورونه نه درس زمونږ استاد سي د ریاض الصالحین او لسم درس دی باب في وجوب الانقياد لحكم الله. باب دی په بیان د غاړه کې خودل د حکم د الله تعالی ته د الله تعالی او د الله رسول او اسلام او دین ته څه حکمونه راغلي دي هغه ته غاړه کې خودل دا واجب او فرض او لازم دي. الله تعالی فرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله تعالی فرمای چې زما د ستا په رب باندې قسم یا الله تعالی په خپل ذات باندې په خپل ځان باندې قسم خوري چې دوی تر هغه پورې مؤمنان کېدل نشي تر څو چې تا حاکم ونه ګرځي تا قاضي ونه ګرځي په هغه څه کې چې د دوی په مابین کې شخړې دي د دوی په مابین کې تنازعات دي د دوی په مابین کې جنگونه دي د دوی په مابین کې اختلاف دي او پس دا غنه چې ته حکم کې اسلام حکم کې دین حکم کې او د الله او د الله رسول پرانا کې فیصله وشي ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا بیا دوی په خپل نفسونو کې هیڅ کم تکلیف نه ګوري کوم خفګان نه ګوري د هغه فیصلې نه چې هغه د الله او د الله رسول په کتاب باندې شوی دا په دې کې زله کې چیرونه ګرځي کراو ګرځول ام په دې باندې د دین نه وزي یا په دې باندې اعتراض وکړي چې ولی د میراث پلاني ته زیات ورکړي پلاني ته کم ورکړي یا ولی د پلاني حق زیات دی د پلاني کم دی ولی د مور او پلار حق زیات دی د بچو کم دی خدا ترتیب الله جوړ کړی دی او هغه څوک چې حقدار دی الله د حقدار پیژني هغه دغه بندگان دي هغه نه زیات څوک د چې الله حق ونه پیژني او الله خلکو ته بیان نه کینو داغه نه څوک بل د څوک راشي چې هغه حق وي که څوک وي هغه دروغ وي نو ځکه دغه فیصله چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نشته او دغه قرآن او حدیث موږ ته پری کړي هر فیصله چې د قرآن او حدیث او فقها او چې کومه طریقې جوړ کړي دغه مطابق کیږي نو هغه د منلو وړ دا کو څوک دا نه مني او شریعت صرف قرآن دغه د پاره د مړو په فاتحو کې راوالي او نو د برکات خاطر په کور کې ساتلی یا صرف تلاوت کوي او دا د اراده نه چې د قرآن او سنت چې دی یا د دین چې د حاکم شي نو دا د دین نه وزي د آیاتونه چې دی د په دې پرانا کې الله تعالی فرمایي چې دا سړی دین نه دی منلې د قبل ځکه چې الله فرمایي چې إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. دا مسلمانان هغه خللی چې کله دوی د الله او د الله رسول طرف ته وبلل شي او بیا فیصله وشي په مابین د دوی کې په چیش باندې په عدل او انصاف او د قرآن او د حدیث پرانا کې نو دوی وی سمعنا وأطعنا منګه واوریدل زموږ اطاعت دي چې الله او د الله رسول فیصله کړی دا خلاص نور خبره هر فیصله چې الله کړی دا او د الله رسول کړی دا نو هغه په سر سترګو باندې وی منی نو الله تعالی فرمایي چې همدغه مؤمنان دي او اولئک هم المفلحون او همدغه کسان چې دا کامیاب دي. حدیثونه احادیث ډیر دي منګه یو حدیث رالو پای کې انس رضی الله تعالی عنه در رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا یؤمن احدکم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين متفق عليه. رسول الله سلام په دې حدیث کې فرمایي چې تر هغه پوري مؤمن کېدل نشي مسلمان کېدل نشي ستاسي یو د ستاسینا تر هغه پوري چې ز محبوب ترين کس هغه ته وسمه د چانه د ولد نه د بچونه د اولادونو نه او د خپل پلار او مور نه او د ټولو خلکو نه زه هغه ته محبوب نشم نو تر هغه پوري دغه سړی مؤمن کېدل نشي که هر څومره لا اله الا الله محمد رسول الله داوا وکي او داوا چې زه مسلمان یم خو د ایمان به د خلی په نزل ته نه ښکتر شوی تر هغه پوري چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه او محبت ونه لري داغه باندې خفه نشي داغه په دین باندې خفه نشي داغه په سنت باندې خفه نشي او داغه منل د امدادي چې داغي احکامات ته چې هغه سي چې موږ ته د الله طرف نه راوړي هغه موږ ومنو. الله تعالی دې ماته او تاسو ته
د عمل توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.